السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي جوړ روغ به یاست. نو موږ نن تاسو داسې ځای ته بیایو، داسې ځای ته، دغه شخصیت ځای ته چې تاسو به یې نوم په کتابونو په ډېرو ځایونو کې اورېدلی یم او ډېر به یې له نامه سره اشنا یاست، ډېر به یې له څېرې سره اشنا یاست. نو دغسې ځای ته مو نن بیایو، تاسې راسره پاته اوسئ. اوس موږ د هغې د باغپور پر ساحه یو، نو انشاءالله دا موسیقه به هم د باندې وینو او کله چې ورسېدلو هغه ځای ته، هغه ځای چې دی اوس نه درته وایمه، کله چې موږ نږدې سولو نو بیا د باندې وینم. اوس تاسو دغه ښایسته موسم څخه خوند واخلئ او راسره ننداره کړئ. نو موږ به تاسو ته هغه ځای بیا نږدې سره ښکاره کړو، کوم ځای چې اوس موږ روان یو. تاسو دغه ښایسته منظرې څخه خوند واخلئ. انشاءالله موږ هم نږدې یو. دا هم د باغ پل اوبه دي، ډېرې ښایستې اوبه بهیږي. نو تاسو ته مو د باغ پل د ښایستې اوبه هم در ښکاره کړې دي. نو اوس موږ د هغې نږدې یو، د میرویس خان نیکه زیارت ته. دوستانو د هغې موږ هم راورسېدلو د ملي مشر میرویس خان نیکه زیارت ته. نو موږ به ورځو نږدې سره تاسو ته چاپېریال به در ښکاره کوو، د مقبره به در ښکاره کوو. تاسو راسره پاتې اوسئ. دا یې هم چاپېریال دی، ډېر ښایسته او په زړه پورې ځای دی. نو بیا موږ وواسو دننه میرویس خان نیکه مقبره به در ښکاره کړو. ډېر ښایسته ځای دی. دا یو موږ دننه رالو د میرویس خان نیکه زیارت ته. دا ډېر ښایسته جوړ دی، تاسې هم راسره وګورئ. ډېر ښایسته او په زړه پورې جوړ دی. دا یې هم مسجد دی او دا هم د میرویس خان نیکه زیارت یا مقبره ده. او دغه چې بیا څو د په هغه تاریخ دی چې هغه به څوک پیدا سوی دی، په څوک یې مړ سوی دی. دوستانو خدای دې وکړي چې دا ولاګ ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی او د پاک ما سره کتلی. موږ ته اجازه راکړئ د بل ولاګه پورې.